پشتون ټایم کې مو نن یو ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره هرکلی کوم. دوستانو، زمونږ او ستاسو په معاشره کې داسې خلک هم شته چې د خپل نسل او کورنۍ د پیژندلو او تعارف کولو نه بغیر یې صبر نه کیږي. یعنی هغه داسې عمل کوي چې د ده له دغه عمل څخه داسې معلومیږي چې د ده پلار، نیکه او کورنۍ هم همداسې کارونه کوي، هغه که ښه کار وي او یا هم ګنده یا ناروا. دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو په سکرین لیدلی شئ چې یو هلک له یوې نجلۍ سره په عام منظر کې ډیر ناروا عمل کوي. دی په خپل همدې کار خلکو ته دا ښیي چې زمونږ همدا کاروبار دی او همیشه یې کوو. دوستانو، د افسوس خبره خو دا ده چې کله یو بې غیرته انسان په لارو کوڅو په عام منظر کې د چا له ناموس سره یعنی خور، مور او یا هم له لور سره داسې غلط حرکت وکړي او ولاړ خلک ورته خاندي او لاسونه ورته پړکوي. د همدغو ولاړو خلکو د خندا او لاسونو پړکولو څخه همدا معلومیږي چې یا خو زمونږ ضمیر مړ شوی دی او یا هم په موږ کې هغه انسانیت او سړیتوب ختم شوی دی. که نه نو څنګه په یو مسلمانه ټولنه کې یو هلک په عام منظر کې د یو ټیک ټاک د ویډیو جوړولو لپاره له پردي ناموس سره داسې غلط حرکت وکړي. دوستانو، د همدغه ټیک ټاک وجه زمونږ او ستاسو په معاشره کې حیا او غیرت ختم شوي دي او خلک ورځ تر بلې د اسلام او اسلامي احکامو څخه لرې کیږي. دوستانو، د دغه هلک په همدغه حرکت ستاسو څه نظر دی؟ خپله رایه او نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. دوستانو، که موږ د دغه هلک په همدغه بې شرمه حرکت غلط او نازیبا الفاظ استعمال کړي وي نو د هغه په خاطر له تاسو څخه بخښنه غواړو. دوستانو، د هرې داسې بې شرمي او بې حیایي د ختمولو لپاره له موږ سره یو ځای شئ او زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ګنټۍ نشان هم ووهئ تر څو موږ هره داسې بې حیا او وایرل شوې ویډیو تاسو ته په وخت ورسوو. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.